په کندوز کې 1800 باغ لرونکو ته د کاري وسایلو ویش. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې وسایلو کې د شاخچبورۍ، قیچي او ارې شامل دي چې پر وخت د شاخچبورۍ په موخه د دې ولایت باغ لرونکو ته د سولې بنسټ په مالی مرسته ویشل شوي دي. د امنیتي تدابیرو جوړول خلکو ته د لا زیات امنیت د تأمین لپاره تر ټولو ښه لاره ده. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ چارواکي وایي د امنیتي وضعیت د ښه والي، د لاسته راوړنو د ساتلو او د جنایي جرمونو د مخنیوي په موخه یې د دغې ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې 4 ساعته امنیتي ساتونکي جوړ او شپه ورځ په ګزمه بوخت دي څو د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره لا امنیت تأمین کړي. د اوروژنې مدیریت لخوا د اوروژنې مخنیوی. د کندوز امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر وایي چې د دغه ولایت د اوروژنې مدیریت د چلمزار په کلي کې د یوې لوی اورلګېدنې مخه نیولې ده. د اورلګېدنې لامل د استوګنې په یو کور کې د برېښنا شاټي بلل شوې ده. که څه هم د اوروژنې ادارې تر رسېدو مخکې د کور څښتن ته 300,000 افغانۍ زیان اوښتی، خو چارواکي وایي چې د زیات مالی زیان مخه یې نیولې ده. د هیواد د وزلوبې په ملي لیګ کې د غوره لپاره د کندوزي چاپاندازانو لاسته راوړنې او ستایل کېدل. د کندوز د وزلوبې فدراسیون د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د دې ولایت د وزلوبې په لوبغالي کې د وزلوبې په زړه پورې سیالۍ د ترسره کېدو په مهال د یاد فدراسیون او ورزشي مسؤلینو لخوا هغه چاپاندازان، د اسپونو خاوندان او د دغو سیالیو ملاتړ کوونکي ستایلي چې په تیر لیګ کې د کندوز لپاره لاسته راوړنې درلودې.